دو مهم خبرونه. دوستم اشرف غني ته اخطار ورکړی خو ولې او اشرف غني چیرته تللی او څه کول غواړي. سلام وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني لومړي مرستیال او د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم نن په جوزجان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې ټاکنو کمیسیون دی له ځنډ پرته د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. دوستم ګواښ کړی که د ټاکنو کمیسیون د درغلیو په اساس ولسمشر غني یو ور بیا بریالی اعلان کړي نو دوی به پر خلاف ودرېږي او شمال کې به موازي حکومت اعلان کړي. د یادولو د جنرال دوستم په ټاکنو کې د عبدالله ملګری دی. په هر حال دا درنګلی حالات وګوره او له مرګه هېر د دې بوډا ګواښونه ګوره. سادي صاحب دا نیم بیتې دې بیرته در واخله. وقتی پیری ګرگ ظالم می شود پرهیزګار. او دویم خبر دا دی چې ولسمشر غني نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د مونیخ شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ. ولسمشر غني به د مونیخ کنفرانس ته د وینا ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیت، سوله او دوه اړخیزو اړیکو هم وغږیږي. د مونیخ کنفرانس د سیمې او نړۍ د امنیتي سیاستونو په تړاو هر کال د فبرورۍ میاشت کې د جرمني په مونیخ ښار کې ترسره کیږي. په دغه کنفرانس کې پریکړې نه کیږي خو هر کال پکې د نړۍ پر یوه مهمه امنیتي مسله بحثونه او تبادل نظر کیږي. همداراز ورغلي مشران پکې د نورو هیوادونو له مشرانو سره په دوه اړخیزو همکاریو غږیږي. د ولسمشر دا سفر د افغانستان لپاره په اړیکو جوړولو کې مهم دی. په هر حال تاسو د جنرال دوستم د خبرو او اخطارونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سفر په اړه څه نظر لرئ؟ نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.